ډېر تکلیفونه دي خو موږ ته اوبو ډېر سخت تکلیف ده. موږ ډېر لرې اوبو ته ډېر لرې نه ځو، 3-4 کیلومیټر لرې نه اوبو ته ځو او اوبه ډېر ژورې دي. موږ چې اوبه وباسو موږ ته ډېر سخت تکلیف وي. موږ ته چې اوس سولر پلانټ ولګي او یوه غټه ټینکۍ جوړه شي چې موږ ټوټۍ سره اوبه وباسو، ډرمونه به زر ډکېږي. یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں یہاں کے قریبی رہائشی ہیں یہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں. تقریباً 250-300 فٹ یہ اس کنویں کی گہرائی ہے. تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کر کے جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے. خواتین بھی ہوتی ہیں کہ یہاں سے 250-300 فٹ کی کنویں سے وہ پانی نکالیں. اس کے لیے ایک اگر حکومت ایک واٹر ٹینکی بنا لے اور یہاں پر اس کے ساتھ ایک واٹر پمپ ہو اور اس پہ سولرائزیشن ہو تو ان کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوگا. چې حکومت نه ډېره مطالبه ده چې دا موږ ته د سولر پلانټ او ډیګۍ سیسټم موږ ته وکړي چې موږ د کووینه سیسټم اوبه ورخېږي چې موږ د لرې نه مزال روکړو چې اوبو تکلیف نه وي کووینه ته چې ډرمونه ډکېږي.